نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله پاک نوم دی یو کم درشم نمبر یا حکمو جل جلاله یا حکمو جل جلاله اے فیصلہ کون کیا اے حاکم ذاتا اے فیصلہ کون کیا علماء کرام ډېرې فائدې ذکر کړې دي ها یو فائدہ پکې دارا او چې کوم نارینه زنانه د شپې په آخر کې که تهجد وخت کوم وخت تهجد او د څو کې یو څو رکعاته منځ کې تهجد چار څو رکعاته کوي او تهجد مون نه پس یو کم سل پیری وایو یا حکم جل جلاله یا حکم جل جلاله نه الله تعالی په غزلو کې انوارات واچي د دې مسلمان زړه د نور نه ډک کی الله جل څنګه د ایمان د نور نه ډک کی ایمان نه ډک او ګون اصل ور الله تعالی صفا کی دنیا د ګندونو خیر نه بتکی پاک کی او الهام بوت الله کوي لکه یو خبره د خیر خبره الهام بوت کوي لکه خبره وته لګي اچي ا دې نمبر پیدا پکې دارا وسوګ جمی پښپا باندې دومره ولولي وای ځان ته خستړی کی یا حکم جل جلاله یا حکم جل جلاله لکه دا بار بار وای د جمی پښپا باندې حتی ځان ته خستړی کی وای کنه ابه ودشي نو الله تعالی ود پسله کې انوارات واچي او دې کشف والا جوړ کی ته ولا کشف دا مطلب نه چې غیب علم بوله مطلب دا چې وځي من یو کار روان دي کنه یو خطر تیر روانه ده زه خوب والله تعالی د خېجه د خطر روانه وښه مطلب یو خوشحالي تیر روانه ده الله ته خوب کې خېجه ته خوشحالي روانه یعنی مخکې الله ولې د کیسه اطلاع ور دا ورګي اطلاع وره لکه په خوب کې لکه الهام په طریقه داري فضل کې وته الله خبره شي درې نمبر پیدا پکې دارا کوم ځای نه الله پاک قانون یا حکم جل جلاله پنځه وخت مون نفس اتیا ذللی ای پنځه وخت مون کې پنځه وخت مون فرض مون اداغه نه بعد 80 پیری اتیا پیری یا حکم جل جلاله هیڅ چاته محتاج کیږي نه الله چاته نو درې چا در ور کې به نو درې چا په دربار کې به نو درې څلورم نمبر پیدا پکې دارا وسوګ د جمی پښپا لیکن نیمه شپه مې را پاتې کنه جمی شپه لکه تاجد مون سره پاتې او دا وخت اوللی سونه چې ویل شي ولا درا دغه باطن صفا کی الله دغه باطن بوله جنت په الله د ګورو دې وجنه ولاړه په ناس الله هر وخت یې پکار دي یا حکم جل جلاله یا حکم جل جلاله